د افغانستان د تیکواندو رئیس نجیب الله سکندر چې ډاکټر هم دی تریتم شو. سلام ستړي مشه، وخت مو بخیر. په AFG پلس چینل کې درته ښه راغلاست وایم. AFG پلس چینل تل ستاسو په چوپړ کې، نو همدا اوس در سره چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان د تیکواندو رئیس نجیب الله سکندر چې په جمهوریت روغتون کې ډاکټر هم دی په کابل کې تریتم شوی. د تیکواندو د ملي ټیم روزونکي بشیر طریق ازادي راډیو ته وویل چې موضوع د طالبانو له امنیتي سرچینو سره شریکه کړې ده. کله چې موږ تماس ونیوو له ټولو امنیتي ادارو سره ډاکټر صاحب هلته نه و، نو جوته کېږي چې دا یا د اختطاف یا د غلو کار دی. طالبانو موږ ته ډاډ راکړ چې دا مسله جدي تعقیبوو او ان شاء الله زر تر زره به معلومه شي او خپل کورنۍ ته به یې وسپارو. د ښاغلي طریقي په وینا ډاکټر سکندر د سې شنبې د شپې د 10:30 بجو شاوخوا ته له روغتون خپل کور ته روان و چې د ښار د 4 او 5 امنیتي حوزې ترمنځ اختطاف شو. دوستانو، زموږ د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و. تر بیا ښه وخت.